ګرانو کتونکو، دا وخت موږ سره د پښتو ادب یو نوموړی لیکوال ګل محمد بیتاب صاحب ناست دی. د پښتو ادب ډیر اصناف دي. په دغه نثري او منظوم اصنافو کې یو صنف دی خاکه. نو موږ دا غواړو چې دی سره په دغه اړه باندې یو مرکه وکړو. بیتاب صاحب خاکه لیکل یو مهم صنف دی، خو که تاسو موږ سره د خاکې پیژنګلو کوي چې یاره دا خاکه څه ته وایي، نو ډېره مننه وایي. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ووایئ ډاکټر داود جان مومند صاحب چې پښتو ادب کې ډېر اصناف دي، بیا د نظم دي، د نثر دي، نو په نثري اصنافو کې خاکه هم یو صنف دی. اوس خاکه څه ته وایي؟ ستاسو سوال دا دی. نو زه به په مختصره توګه باندې دا ووایم چې خاکه هر هغه مضمون ته وایي چې هغه درې شرطه لري، بنیادي شرطونه درې. یو دا چې دا به غیر رسمي وي، په یو شخصیت باندې به دا غیر رسمي لیک وي. یو دویم دا چې دا لیک به شګفتګي لري، او دریم دا چې دا دې لیک کې به ګریزونه وي. یعنی شګفتګي، ګریزونه او غیر رسمي چې کوم لیک په یو شخصیت وي او دا درې شرطه لري، دې ته به موږ خاکه وایو. دې ته خاکه وایو. لکه مطلب دا دی چې بیتاب صاحب یو خو یو مصور، یعنی په کاغذ باندې د پنسل په مدد سره هغه یو پن سکیچ چې ورته وایي هغه یو جوړ کړي، نو هغې کې د هغه د مخ شکل و صورت اخد و خال مونږ لیدی شو. خو خاکه ستاسو مطلب دا دی چې دا یو په لیک کې د یو شخصیت تصویر وړاندې کول، او دې ته بعضې خلک ورته پن پورټریټ وایي، خو دا خو د مصورې اصطلاح دغه ګرانې شي. خاکه اصل کې لفظي تصویر دی چې یو لیکوال د لفظونو په مدد باندې د یو سړي تصویر موږ ته وړاندې کوي، نو دې کې لږ زیاتې کمې خامخا کېدی شي. بیتاب صاحب ستاسو دا سوال، زه خپل سوال لږ وړاندې بوزم. د خاکې لیکلو چې کوم فني لوازمات دي دا که راته ووایئ. نو فني لوازمات خو همدغه دي، دا څنګه چې ما تاسو چې کوم دغه دا درې بنیادي شرطونه دي. که دا نه وي نو هغه لیک ته موږ خاکه نشو ویلی. هغې کې ګوره طنز و مزاح ضروري نه دی، په هغې کې افسانویت ضروري نه دی، په هغې کې سسپنس ضروري نه دی. بس دغه درې شرطونه دي: غیر رسمي لیک، شګفتګي لرل، او ګریز کول. ګریز کول. پښتو ادب کې رومبی خاکه کومه یو ده، او آیا دغه خاکه چې کومه پښتو ادب کې لیکلی شوې ده، نو دا دغه خاکه لیکونکي یا خاکه نګار په شعوري توګه لیکلې وه که نه بس همداسې اتفاقي هغه نه لیکلی شوې ده؟ نو پښتو ادب کې چې مونږ رومبی خاکه ګورو، دا قاضي عبدالحلیم اثر افغاني هغې لیکلې ده، او دغه خاکې نوم دی خلیق صاحب. دا په مۍ عبدالخالق خلیق باندې لیکلې ده، هغه باندې لیکلې ده. او دا په انصاف اخبار د هغې یو اخبار و د مردان نه به وتو، او په هغې کې دا دی په مۍ کال 1950 کې لیکلې وه، او دا 1949 او دا خاکه چې دا هغې غیر شعوري طور لیکلې ده. دا هغې شعوري کوشش نه دی، خو یو مضمون یې ولیکلو، هغه دومره غیر رسمي، شګفته او دومره ګریزونه و په هغې کې چې هغه یو مکمله خاکه ده، سل په سله ورته موږ ویلی شو. بلکې زه به دا ووایم خو شعوري خاکه نه وه، چې په اردو کې کومه رومبی خاکه ورته وایي اردودان، د فرحت الله بیگ، ډپټي نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری زبانی، دا په 1928 کې لیکلی شوې ده. او دغه مطلب دا چې غیر شعوري طور راغلی ده، هغه په شعوري طور نه ده لیکلې، خو د هغه یو استاد و، د هغه یو خاص انداز و، د فرحت الله بیگ د طنز و مزاح او د شګفتګۍ او د هغه شرطونه ټول پوره کړه. نو واقع ده چې هغه
ډېره ښه خاکه یې لیکلې د خپل استاد. بدر صاحب تاسو پښتو ادب کې تر اوسه پورې د ټولو نه یعنې زیاتې خاکې لیکلي دي. تر اوسه پورې تاسو د خاکې په دې فن کې څومره کتابونه پښتو ادب ته ورکړي دي؟ دا خبره ډاکټر داود جان مومند صاحب ستاسو صحیح ده چې ما پښتو ادب کې د ټولو نه زیاتې خاکې لیکلي دي. د دې شمار خو ماته داسې صحیح نه دی معلوم، خو 110 یا دې نه زیاتې خواوشا به جوړېږي، دومره یقینا دي. 110. ښه، او دا تقریبا تاسو څومره کتابونو کې؟ شپږ کتابه دي ستاسو د خاکو؟ شپږ خالص د خاکو کتابونه دي، او یو کتاب چې دی هغې کې تکلونه او خاکې په کې دواړه دي د چرچونو یعنې دغه کتاب کې څه خاکي هم دي او زیات تکلونه دي او کمې پکې خاکې شته. ټیک شوه. مهتاب صاحب ستاسو لومبۍ خاکه کومه یو ده؟ ما چې دی نو لومبۍ خاکه لیکلې وه په عبدالکافي ادیب صاحب باندې، الله دې وبخي. د هغې یو کتاب و خورې پاڼې، په دې کورسونو کې هم شامل و، بالکل بکر اوراق بکر اردو کې هم شوی. بهرحال هغه وایي چې زه د پښتو کتاب چاپ کوم او زه غواړم چې ته په لیکو کې. نو ما سوچ وکړو هغه عبدالکافي ادیب صاحب چې و ډېر دلچسپه سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر یو ناویاته غوندې سړی و. غالبا دي تاسو سره هیواد اخبار او هیواد اخبار کې موږ سره کار کوو. نو ما وی یاره داسې یو شی به زه ولیکم او دا به په دې چاپ کړي. دغه 93 به و غالبا ما ولیکلو، خو د بدقسمتۍ نه هغه لیک چې دی د هغې په هغه کتاب چاپ نه شو، ځکه هغه بیا وفات شو. دغه کتاب د چاپه مخکې دا مخکې خو چاپ و، خو لکه هغه وایي زه دوباره چاپ کوم. نو وایي چې دا به زه پښتو اردو کې چاپ کوم، خو وفات شو. نو بس هغه لیک د هغې پاتې شو. دغه شان خو دې نه مخکې چې دی ما لکه اول زه دا چې ما اول تکلونه لیکلي، دا خاکې مې وروسته دا خو مې هغه دپاره یو دغه ولیکلو، بس بیا مې سمودن کله لیکلي کله نه لیکلي، داسې باقاعده مې نه وي لیکلي. مهتاب صاحب مونږ وګورو نو تاسو زیاتې خاکې په زمونږ د دې صوبې لکه داسې نوموړي شخصیات دي، سیاسي شخصیات دي چې په هغې باندې تاسو خاکې لیکلي دي. نو بیا دغه خاکو لیکلو کې تاسو څه مشکلات خو نه در وړاندې شي؟ نه چې داسې خاص مشکلات خو نه دي رامخکې شوي، ځکه چې دا زه به دا ووایم چې دغه خلک ډېر لوی خلک وو. ځکه چې سیاسي شخصیت باندې مهتاب صاحب خاکه لیکل دا یو مشکل فن دی، ځکه چې اوس د هغه به ته ټول تعریف لیکي. که یو بد دی د یو سیاسي شخصیت په یو خاکه کې لکه ځای که ولیکل، نو بې ظاهره ده د هغه به یو ګوند وي، د هغه به یو حلقه وي. په سیاسیانو کې خو ما سره داسې څه نه دي شوي. البته په ادیبانو کې یو دوه معاملې داسې شوي وي، خو هغه ډېرې عجیبه په دې باندې وي چې زه د هغې حضراتو نومونه اوس اخیستل ما ته مناسب نه ښکاري، ځکه زموږ مشران دي، زموږ دوستان دي چې ما اتفاقا داسې ډېر کم کړي دي، خو دغه دواړو ته ما لیږلې وي. دا خاکې د لیک نه پس تا ما هغې ته لیږلې وي او هغې وی چې ډېر اعلی دي او ټیک دي. خو بیا لکه یو وخت پس ته یو خو په کتاب چاپ کړې وه، بیا پې ستومانه شو او بیا وی چې دا ته زه وباسم او تی خیر دی رساله یا بل ځای چاپ کا. بهرحال هغه یې ترېنه وویسته او هغې کې بیا هغه څه ګوتې موتې ځان له ووالې هغه شان یې کړه، خو بیا ما وروستو هغه دغه چاپ کړې وه یوه. دغه شان یوه بله خاکه هم وه چې هغه ما هغه صاحب ته لیږلې وه، زموږ مشر و، او هغه وی چې بالکل ټیک ده. خو چې بیا کله هغه باندې یو کتاب چاپ کېدو، نو هغه زما یو ملګري رشید احمد صاحب ته ګیله وکړه چې یاره په ما ګوره داسې خاکه لیکلې، نو هغه ورته خو تا ته لیږلې ده او دا چې ستا هغه لیکل دي ورسره چې دا ډېره ښه ده. بهرحال دغه دوه خاکې چې دي نو په رسالو کې خو چاپ دي، خو بیا ما چاپ نه کړي. یعنی د محبوب ته طرفه تاسو ته ردعمل راغلی و د هغې نه هغې دا نه وي چې زموږ هغې وي چې خلک داسې وایي. نو هلکه زه خو د خلکو ذمهوار نه یم که نه، مطلب دا دی ما په تاسو خاکه ولیکل او تا ووایي چې ټیک ده،
اوس تا ووایي چې یاره اطلس ګل صاحب وایي ډاکټر اقبال وایي ایاز الله صاحب وایي چې دا ټیک نه ده نو دا خو زه خو د هغه ذمهوار زما خیال دی چې نو مو د دې البته ذمهوار وم که تا ما ته ویلي وي نو شاید چې ما بدله کړې وي یا مې اړو لیکلې نه وي یا مې اړو چاپ کړې نه وي دغه دا دوه خاکې داسې شته البته په سیاسیانو کې ما سره نه دي شوي بهتاب صاحب تاسو خاکیم لیکلي دي تکلونه هم لیکلي دي که دا تاسو مونږ ته واضحه کړئ چې د خاکه کې او تکل کې دې کې کوم یو فرق دی چې دا تکل او خاکه خپلو کې د یو بل نه جدا کوي نو خاکه او تکل زما خیال دی د ټولو فنونو کې نږدې سیس چې دی نو تکل او خاکه دي خپل البته دې کې یو ډیر معمولی غوندې فرق دی بلکې بعضې خلک چې دی خاکې ته شخصي تکل هم وایي خو په تکل او خاکه کې صرف فرق دا دی چې خاکه لاره کوم ځای جدا شي او دې خیم ده کنه جی خبره داسې ده چې تکل په موضوع باندې وي او خاکه په شخص باندې په شخصیت نو دا مطلب دا دی اوس بازار باندې ته تکل لیکې نو ته به ګریزونه هم د بازار ورکې تا سره لږه دغه فراخه شوه یعنی تکل کې میدان فراخ نور شرطونه هماغه دي شرطونه هماغه شګفتګي دا مطلب دا دی چې غیر رسمي ګریزونه په دې لحاظ باندې تکل او خاکه کې فرق نشته خو په دې لحاظ باندې پکې فرق شته چې مثلا زه په تاسو خاکه لیکم نو زه به د ډاکټر داود جان نه ګریزونه کوم زه د بازار ګریز نشم بازار نه شي دا د دې محدودوالی دی او همدغه کومه د خاکی او د سواني عمره یعنی دا سواني عمري چې دام د یو شخصیت دغه او بالکل نو دې کې به بیا موږ کم ځای کې توپیر لرو دې کې دغه سوال چې دی کنه دا ستاسو ډیره هم ځکه ګڼم چې اکثر موږ نه کیږي دا سوال چې خاکه هم په شخص بحث کوي او سواني عمري د یو سړي دغه دی خو دې کې لږ غوندې فرق دی هغه لږ فرق یې دا دی چې په سواني عمري کې غیر رسمي نه دا رسمي وي یو بل په سواني عمري کې شګفتګي نه وي دا سنجیده وي او دریم دا چې دای کې ګریزونه هم نه وي مطلب دا دی د ابتدا نه شروع شي فلانی کال پیدا شو د فلانی زوی دی فلانی کلی کې سبق وې پرایمري وې بیا میډل وې بیا هاي وې بیا کالج ته لاړو یعنی هغه مسلسل روان وي او سنجیده وي او بل پاغي کې هیڅ قسمه ګریسته دی بلکې کله دا وایم بهتاب صاحب چې خاکه داس یو سیز دی لکه سړی ته یو شخصیت ته چې د دروازې پاغه چوند کې وګوري او سواني عمري به پورا تفصیل ته او بل ترتیبوار به وي هغه خو ترتیبوار نه خاکه خو ترتیبوار نه وي کنه لکه مطلب دا دی چې هغه کې ترتیب ضروري بلکې به ترتیبي چې دا نو دا یو قسم تاغه دا غیر رسمي هم دی ته وایي چې به ترتیبي وي پکې بل بهتاب صاحب یو نالیدلي شخصیت باندې خاکه لیکلی شي هغه داسې شخصیت چې هغه تاړو لیدلی نه وي یعنی هغه سره ته نږدې نه پاتې لیدلی دي نه وي او ته پې خاکه لیکي نو دا ممکن ده نو ښه خبره خو دا ده چې یو بنده سړي لیدلی وي او لیدلی نه چې ښه ډېرې لیدلی وي خو البته کومې پورې چې د ممکناتو خبره ده او زما جواب دا دی چې بالکل او دا کیدی شي خو که تا ته دومره معلومات داغه د ژوند داغه د بودوباش داغه د حدتونو داغه د کتابونو نه وشي نو دا کیدی شي لکه د دې مثال موږ سره په اردو کې مشته دی هغه دا دی چې په اردو کې سعادت حسن خان منټو په قاضي اعظم محمد علي جناح باندې وخاکه لیکلې ده میرا صاحب دا غي عنوان دی او دا خاکه چې دا منټو د قاضي اعظم د ډرایور آزاد داغه په معلوماتو باندې اډانه لیکلې ده نو مطلب په پښتو کې هم بیا داسې سو خاکه شته اول دا چې د پښتو رومبه کوم کتاب چې موږ سره چاپ شوی دی د صاحبزاده حمید الله د پښینه جی نو داغه رومبه خاکه چې دا په داسې یو سړی باندې لیکلې ده چې هغه نو لیدلې او وایي چې زه د لری نه بلد یو او د نږدې سره نه بلد یو ځکه د لیک دغه مو چې داغه لیکم نه یو بل د پیژندلو ذریعہ ده دغه شان بیا دغه هم لیکلي دي آفتاب سلیم د سلیم راز صاحب زوی یوه خاکه لیکلې ده د هغې عنوان دی راز او نیاز دام په یو نالیکلي
دا لیدلی سړي به او ما په خپله دوه خاکې داسې لیکلي دي چې یوه په مولانا مفتی محمود باندې ده او یوه په خان شهید عبدالصمد خان اچکزي باندې ده. نو هغوی د کتابونو نه او د هغوی سره نږدې پاتې کسانو نه ما د هغوی معلومات او د هغوی دغه راغونډ کړي، خو بیا هم زه دا وایم چې خاکه خو به وي، خو دې خاکو ته موږ شانداره خاکه نشو ویلی او نه کېدی شي ظاهره د هغوی په ټول تاریخي دغه به نه تعریفي هم نه. زما دغه چې دی کوم هغه بیسک معلومات هغه د بل په معلومات وډاړه دي، زما خپل خو نه دي، خپل معلومات نه دي. او همدغه شان که موږ وګورو چې یاره په یو کور یا بازار یا یو دکان باندې څنګه چې شخصیت باندې موږ دغه کړو، نو دغه تناظر کې خاکه بیا لیکلی شي او لیکلی کېدی شي، داسې خاکه لیکلی کېدی شي په دکان کور یا داسې یو خو ال د عربۍ کې چې ورته ال وایي که نه، ال یعنی په هر دکان نه په هر ځای باندې نه چې هغې کې څه خصوصیت ته ویني یا بازار باندې. او داسې هم لکه مونږ ګورو ممتاز مفتی چې دی هغه یو کتاب دی د خاکو، په هغې کې هغه په پاکستان باندې یو دغه د خاکي انداز کې لیکلې ده او ما هم دوه داسې خاکي لیکلي دي د نمونې دپاره چې یوه زما په خپله لایبررۍ لیکلې ده چې هغې کې زه چېرته کتاب کېدم بیړې په مشکل یو او دویمه چې ده نو ما د زموږ دوست دی عبدالحمید زاهد د هغې د وایرو په سټور باندې ما لیکلې ده شهبازګړه، یعنی بس د نمونې دپاره مې لیکلي او څوک یې ښه ګڼي بد یې ګڼي ورته ښه وایي بد وایي دغې سره مې څه کار نشته. خو لکه ځای باندې دکان باندې شوه ظاهره ده چې هلته ډېر زیات ادبي خلک ناسته پاسته کوي. بهتاب صاحب د یو معیاري خاکې پیژنګلو دا به موږ څنګه کوو؟ نو د معیاري خاکې پیژنګلو چې د دې ټول چل چې دی که نه دا په لیک کې دی، دا د دې دپاره ګوره لکه د افسانې یعنې دا د لیکوال د خاکه‌نګار په اسلوب باندې ده چې دی څنګه لیکي. او زه دا وایم دا شاید چې زه په دې کې یو یونیک یم یا دا زما خپل دغه دا دی چې د خاکو بله ډېر قسمونه دي، لکه مزاحیه دي، انفرادي دي، کرداري دي، مدحیه دي، هجویه دي. نو دا ټول څیزونه چې دي دا تقریبا داسې غټ غټ دغه چې وشمارو نو داسې اووه اته جوړېږي او که ورسره دا واړه ملګري کړو نو لس دولس به جوړېږي. زه وایم چې دا ټولې خبرې سړی په یوه خاکه کې راجمع کړي، هله به د دې ته به مونږ او د ده د لیک انداز چې دی که نه هغه دومره متاثر کون وي چې یو سړی ووایي د خاکه. نو زما په خیال معیاري خاکه به دا وي، خو ورسره دا وایم چې که ده په دې ذکر شوو قسمونو کې په هر یو قسم باندې ولیکله، مونږ د خاکې د تعریف نه شو ویستی. مثلا غزل دی زه هم لیکم، دا ډاکټر اقبال هم لیکي، یو بل سړی هم لیکي او حمزه شینواري هم غزل لیکلی دی، خوشحال خان خټک هم لیکلی، رحمان بابا هم لیکي. خو په دې یعنې غزل مونږ دې ټولو ته وایو. بل بهتاب صاحب د خاکي دا لیک چې کوم یو دی یعنې دا اختصار به ورکې ښه وي که نه اوږدوالی اکثر له ستاسو په خاکو یعنې دا یو تنقید هم مخې ته راځي چې یاره د دې خاکه چې ده دې کې د اختصار نه کار نه اخلي او د ده خاکې ډېرې اوږدې وي. په دغه اړه باندې تاسو نو داسې ده چې دا خو دغه لیکونکي په معلوماتو د هغه په انداز د هغه په اسلوب او د هغه په طبیعت پورې ده. نور دا دوه صفحې هم کېدی شي او 200 صفحې هم کېدی شي، لکه دغه بارت الله بیګ لیکلي دا خو یعنې د دې دپاره څه چوکاټ یا څه لیمټ نشته دی. بس چې د پرهیز چوکس ته څومره غواړې دا ستا پې تسلي وشي. بلکې که ما ته که پته وه ما به صفحه نوټ کړې وه د احمد ندیم قاسمي چې ته لیکلي دي چې بعضې خاکې داسې دي چې هغه د یو روح ترجماني کوي، هغې ته موږ مکمله خاکه نشو ویلی، مکمله خاکه لکه اوس افسانه ده. نو افسانه زما په خیال باندې اوس سوکر خلم راغلی ده او 50 صفحې هم کېدی شي. لکه خو که ته معیاري غواړې، معیاري خاکت لیکل غواړې نو په کار دا ده چې دا خامخا څو صفحې به غواړي که نه. بل بهتاب صاحب پښتو ادب کې خو زیاتې لکه مدحیه یا تعریفي خاکې دا مونږ ته لیدلي دي.
زیات یې لوستي دي، خو داسې خاکې ستاسو تر نظره یا تاسو چې هغه بالکل مکمل هجویه وي چې هغې کې اړو د یو محقوق ورکې بالکل بس هم هجوه دغه بیان شوي دي. او داسې او شته دي او زیاتره خلک دغسې خاکې خوښوي. نو ګورې داسې خو خیر یو ځکه چې لوستونکی چې کله خاکه لولي نو د یو سړي چې مکمل تعریف تا لیکلی وي هغه دومره نه زیات نه خوښوي. اگر چې دا تاسو هم ویل چې د خاکې دپاره د لیک معیار دغه نه دی چې یاره خاکه به مکمل تعریفي وي یا به مکمل هجویه وي، بلکې په دې کې څه بیلنس توازن یعنې دا پکار دی. نو په پښتو کې مونږ سره داسې خاکې شته دی لکه د ډاکټر سجاد ژوندون زموږ کشر دی او هغه داسې یو دوه خاکې لیکلي دي چې هغه یوه خو بالکل مکمله هجویه ده او یوه چې ده همدغه سړي بیا یوه بله خاکه لیکلې ده هغه مکمله مدهیه ده. اوس دا دواړه د یو سړي دي، دا ډېر عجیبه ده. نه هغه چې کومه یې لیکلې ده هغه مکمل همدغه یو شخصیت نه د یو نه ده، شخصیات یې شخصیات یې بدل دي خو مطلب دا دی چې یوې مکمله هجویه لیکلې. دغه شان په اردو کې خو ډېرې زیاتې دي، هجویه هم شته، مدهیه خو هلته بیا بیخي ډېرې زیاتې دي. په پښتو کې مدهیه هم خو ډېرې دي، دا ټیک ده تاسو هم وي، خو زما خیال دی چې یو معتدل چې وي نو چې څه پکې تعریف وي، څه د هغه کمزورۍ وي، څه پکې دلچسپې خبرې وي، څه پکې سنجیده وي. مهتاب صاحب زیاتې خاکې موږ داسې ګورو چې هغې کې یو خاکه نګار د خپل محقوق یا چې په کوم شخصیت هغه خاکه لیکي نو په شروع کې د هغه نوم واخلي، خو بعضې خاکې داسې وي داسې یو تکنیک هغه استعمالوي چې کوم شخصیت هغه یادوي نو د هغه نوم دی بالکل د خاکې په اخر کې وښایي. دغه تکنیک دا څنګه لګي؟ یاره دغه ولا ضروري نه دی، ځکه دا افسانه لکه هغه بالکل لوستونکی یو سسپنس کې هغه ګورئ جي کله خو دا ډېر خوند کله خو چونکې څه ضروري شرط یې نه دی که تا د سر نه مو ووایې، تا په منځ کې ووایې، تا اخره کې ووایې. ځکه چې زه اوس فرض کا بعضې شخصیات خو داسې دي چې هغه که زه ووایم چې فلانی دی او ډیګرې د جالبې دی او ډاکټري کوي او مطلب دا دی د ښار ته راځي او په موټر سایکل را روان وي، نو بس خلک پوه شو چې دا اقبال یادي څه چا نه پټوم او څه ضروري نه ده. لکه د افسانه کې خو دا ضروري ده، یا په ډرامه کې سسپنس ضروري دی، په فلم کې ضروري دی، په ناول کې ضروري دی، یعنی په فکشن کې خو ضروري دی، په نان فکشن سیس کې د دې څه ضرورت نشته. بل مهتاب صاحب تاسو خاکې چې مونږ اکثر له وګورو ولولو نو دې کې تاسو ډېرې زیاتې لکه خاطرې او یو بالکل یو دور هم پکې کوي، لکه د حمزه بابا خاکه چې مونږ لولو یا مطلب دا دی چې داسې نورو شخصیاتو خاکې مونږ چې ګورو، د قلندر مومند خاکه چې مونږ ګورو، نو په دې کې هغه سره تړلی یو عهد یو دور دا لکه تاسو ایښی دی. نو دا خاطرې تاسو چېرته دغه کې ځان سره ډایري کې دغه کې دغه نوټ کړي وي او بیا هغې نه ورکې تاسو مدد اخلئ که نه بس څه کنه؟ نو دا خو داسې ده ډاکټر داود جان صاحب چې ما څه خو راته یادې وي، څه ما لیکلي هم وي او لیکلې مې داسې نه وي دا څنګه چې خپې خاکې ولیکلي، دا داسې چل شوی و چې زه به د مشرانو له به مونږ تلو راتلو نو یو ځله زه او دا ډاکټر یار محمد محبوب صاحب یو د پښتو ادب یو لوی شخصیت له لاړو او هغه هلته کې هغه مجلس کې داسې زه او دی ناست وو نو څه داسې کمزوری وو او خبرې وکړې نو چې راووتو نو ما دته ووایي چې را محمود صاحب دې سړي خو ګوره دونه لوی شخصیت دی او داسې وي، نو ما ته یې ووایي چې ګوره ستا دې سره څه کار دی، دا ډېر لوی شاعر ادیب دی که نه دی؟ ما وی دی، وایي ته دې سره کار لره، انسان دی کمزوري، دغه به یو د دوی دا واقعات ځان سره نوټ کوه دا به دې په کار راشي. نو څه خو ما ته یاد یم اوس زما دې سره نور شوق پیدا شو نو چې بیا زه چېرته بتلمه نو ما به ځان سره د دوی دا واقعات چې څه به پیښ شو یا څه وو ما لیکلي او هغه کتاب له ما نوم یې ایښی او لیدلي کتلي. بیا داسې وشوه چې دا ما ته دې مشرانو ووایي لکه
حمزه صاحب راته ویلي وو، قلندر مومند صاحب راته ویلي وو، مراد شینواري صاحب راته په طور خاص ویلي وو، د مهدي شاه باچا صاحب راته مړه دا زمونږ په ژوند چاپ کوي به سر وروسته څوک نه مني. نو ما مهدي باچا صاحب ته ویم مړه خو بس دغه انسانان دي زمونږ. وینا نه لکه ګوره سړی چې کله مونږ پښتنو کې مړ شي که نه نو دا بیا ډېر لوی سړی شي. بهرحال د هغې خبره رښتیا شوه چې کله دا خلک وفات شول نو بیا یاره دا واقعیت یې لر کا دا ته لر کا دا ته لر کا دغه څه چې پاتې شول که نه نو هغه ما د محفوظولو په خاطر باندې د خاکو کې ځای کړم. مهتاب صاحب د خاکي په اړه باندې تاسو سره موږ دغه بحث څومره هم چې اوږده او ډېر زیات معلومات خو د وخت د کمي له کبله ځکه اخري سوال دا کېدم چې یاره پښتو ادب کې د خاکي مستقبل څه دی او نو خاکه لیکونکو ته تاسو څه پیغام ورکوئ؟ نو زما په خیال باندې خو ګورئ جي یو کم 50 کې لومبۍ خاکه لیکلی شوې ده او دا د اوس 2026 روان دی. نو 50 کاله دغه شو 26 سره دا کوي نو دا تقریبا داسې وګڼه چې بلا وخت شو. خو په دې دومره دوران کې دومره په تیزۍ سره په خاکه نګارۍ کې کار نه و شوی کوم چې په دې وروستو کلونو کې شروع شو او نوي ځوانانو مسرورو کوشش کوي. بل څه زمونږ خلکو کې زمونږ لږ خاکه نګار زمونږ ملګري چا چې لیکلي دي لکه مهرندیش صاحب شو، ساحل یوسفزی شو، نور داسې زبیر حسرت صاحب شو، دی اجاز خټک شو، دی د بعضې مصیبتونو سره مخ شوي وو بعضې وخت په خاکو نګارۍ کې. اوس خلکو کې دا یو شعور راغی چې هغوی وایي یاره بس ټیک ته ولیکم داسې پروا پرې ډېره نه کوي که نو زما خیال دی چې په دې وروستو کلونو کې یو دم چې دی چې په هغه 13 صدۍ کې موږ سره بس دغه 2-3 کتاب وو. یو د دغه کتاب وو د صاحبزاده حمیدالله 1915 کې چاپ شوی و، یو د ډاکټر زبیر حسرت و دا په دسمبر کال 1999 کې چاپ و، او د همایون هما صاحب کتاب 2000 کې چاپ و. یعنی دا 3 کتابه مونږ لرل د خالص د خاکو کتابونه. نو تاسو اندازه وکړئ چې هغې نه پسته چې دی بیا هم بلا موده نه و. اوس شکر دی کتابونه مسلسل د خاکو یعنې مزل چې کوم پکې د لیک روان دی نو دا ګړندی دی خو تاسو نوو لیکوالو ته پیغام څه ورکول غواړئ؟ یاره زه به سیم او زما پیغام به سي پیغام چې تدوی خلک ورکوي که نه خبره دا ده زه ځان د دې وړ قطعا نه ګڼم چې زه چاته پیغامونه ورکړم که نه. خو زما خیال دی چې دا یو ښه روش دی او د خلکو ته توجه راوړېدلې ده او زما خیال دی چې مستقبل یې ماته روښانه ښکاري ځکه چې نوي زلمي پکې دلچسپي مخلي او خلک یې خاکې هم خوښوي. مهتاب صاحب ستاسو یو جهان مننه. مهرباني.